السلام علیکم دوستانو. چه ګاویرا څوک و؟ یعنی د کم کس چې تاسو په خپل سکرین باندې ګورو، امید لرم چې دغه تصویر خو به تاسو لیدلی وي. نو دغه سړی څوک و او دغه د انقلاب هیرو څنګه جوړ شو؟ نن به مونږه خبره کوو د چه ګاویرا د زندگی په باره کې. په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو واری بیا درته هرکلی وایو. دا تصویر د مشهور زمانې انقلابي لیډر چه ګاویرا دی. دغه سړی نیمه دنیا انقلابي هیرو مانی او دغسې نیمه دنیا امریکا او یورپ ملکونو کې دته دهشتګر ویلی کیږي. اوس چې اول خبره وکړو چې چه ګاویرا انقلابي لیډر څنګه جوړ شو. 14 جون 1928 ته د ارجنټینا په علاقه روزوریو کې یو هلک پیدا شو چې د هغې نوم یې ګویرا کېښودلو. ګویرا په وړوکوالي کې د شطرنج او د فوټبال ډیر شوقین و او بل طرف ته دی د سفر کولو هم ډیر زیات شوقین و. د وړوکوالي نه دته خو د سکول ډیر شوق نه و، خو تاریخي کتابونه ویل دته ډیر زیات خوند ورکولو. نو د په خپل کور کې یوه لایبرري جوړه کړې وه چې په هغې کې تقریبا 4000 کتابونه موجود وو. ده به د دغې کتابونو مطالعه کوله. دنیا په هغې وخت کې په دوه نظامونو کې تقسیم وه. په یوه طرف د امریکا روس او په یوه طرف امریکا فرانس او جاپان چې د مالدارو په نظام، مطلب مالدار سړي ته ترجیح ورکولو په نظام باندې چلیدله. بل طرف ته چاینا او روس چې د کمیونیزم په نظام باندې چلیدل، مطلب د غریبانو خلکو همدردي او مدد کول. چه ګاویرا د سفر کولو په وجه سره انقلابي جوړ شولو، ځکه چې کله به د سفر کولو نو د ارجنټینا په مختلفو علاقو کې به ده لیدل چې حکومت دولتمن خلکو ته هر قسم ته سهولت ورکوي او د غریبانو خلکو بیخي مدد نه کوي. دی د هغې وخت نه د غریبانو خلکو ملګری جوړ شولو. د ده په ژوند کې انقلاب هلته راغو چې کله د ده ملاقات د کیوبا رهنما فیډل کاسترو سره وشو. نو په اول ملاقات کې دوی دواړه ډیر ښه دوستان جوړ شول. نو په دې وخت کې فیډل کاسترو ګویرا ته چه ګویرا نام ورکړلو. د دې نه بعد د ده نوم چه ګاویرا مشهور شو. نو دوی دواړه د کیوبا نه میکسیکو ته لاړل. په میکسیکو کې هم دوی پټ اوسېدل، خو د میکسیکو حکومت دوی گرفتار کړل او دواړه یې جیل ته واچول. په څه وخت نه بعد چې کله د میکسیکو حکومت فیډل کاسترو رها کولو، نو ده وویل چې زه د چه ګاویرا نه بغیر د جیل نه وځم. په څه وخت نه بعد د میکسیکو حکومت دوی دواړه رها کړل. نو په دې نه بعد دوی د میکسیکو نه کیوبا ته راغلل. په څه وخت نه بعد دوی یو انقلابي ګروپ جوړ کړلو. نو دوی په 1958 کې د فیډل کاسترو او د چه ګاویرا په سربراهي کې د کیوبا په اهم شهرو باندې قبضه کول شروع کړل. او آخر کار په 31 دسمبر 1958 کې دوی د کیوبا په دارالحکومت باندې حمله وکړله او دوی دغسې پوره کیوبا باندې قابض شو. د کیوبا صدر هم څه په مشکله سره ځان خلاص کړلو. د کیوبا انقلاب د خپل وخت ډیر غټ انقلاب و. یو خو دغه چې د امریکا سره نږدې ملک کیوبا چې په هغه کې هم د کمیونیزم نظام راغللو. او په دې ځای کې د فیډل کاسترو او د چه ګاویرا ترمنځ اول اختلاف راغللو. هغه اختلاف دغه و چې د کیوبا فتحه فیډل کاسترو په خپل نام باندې کړله او صدر هم په خپله جوړ شولو او چه ګاویرا ته یې په حکومت کې د خزانچي وزارت ورکړلو.
چه ګویرا د یو وزیر به وجود هم د طبیعت نه ډیر نرم او د غریبانو خلکو سره یې ډیر محبت و. په دې تصویر کې تاسو لیدی شو چې صدر ایوب خان او چه ګویرا په یو ځای باندې ولاړ دي. دا تصویر په 1963 کې چه ګویرا چې کله پاکستان ته راغلی و د هغې وخت دی. چه ګویرا د طبیعت نه انقلابي و او ده غوښتل چې دی د روس په مدد سره په امریکا باندې هم حمله وکړي او هلته هم د کمیونیزم نظام راولي، خو فیډرل کاسترو ورله اجازت ورنه کړلو. نو ده په دغې مایوسۍ کې د حکومت د وزارت نه استعفا ورکړله. په دې نه بعد چه ګویرا د انقلاب او د جنگ په تلاش کې ډیر زیات ملکونو ته لاړلو، خو چې کله دی بیا واپس کیوبا ته راغللو نو فیډرل کاسترو ورله ډیر نصیحت وکړلو، خو دی د طبیعت نه انقلابي و، ده د فیډرل کاسترو ونه منل. په څه وخت نه بعد د چه ګویرا د کیوبا نه بولیویا ته لاړلو چې هلته انقلابي جنگ شروع و، خو د بولیویا خلک چه ګویرا یې خپل امیر نه کړو جوړ او د یو سپی په حیثیت باندې د دوی سره بېشکه د جنگ کولی شولو. په څه وخت نه بعد دی کیوبا ته واپس را روان شولو، خو په دې وخت کې د ده سره خپل قسمت سات نه کړو ور، ځکه چې کله چه ګویرا او د هغې دوستان د بولیویا نه راوتل نو په ځنګل کې یو شپونکي ولیدل او دغې شپونکي د بولیویا فوز ته فوراً اطلاع ورکړله او د بولیویا فوز په ډیر غټ زور سره په چه ګویرا او د هغې ملګرو باندې حمله وکړله. په مقابله کې د چه ګویرا ټول ملګري مړه شول او چه ګویرا یې ژوندی ونیولو. او په دې وخت کې د بولیویا صدر ته چه ګویرا مړ پکار و، نو صدر ورله حکم ورکړلو چې چه ګویرا دا قتل کړلی شي. په دې وخت کې یو فوزي وایي چې مونږه کله چه ګویرا گرفتار کړلو نو په هغې وخت کې د ده په سترګو کې بیخي ډار نه و، حالانکې مونږه ورسره سترګې نشوې میلاولی او په اخر وخت کې د زمانه یو سنګرټ هم وغوښتلو او ما ورله ورکړلو او په هغې باندې د زما شکریا هم ادا کړله. او په دې نه بعد په 9 اکتوبر 1967 باندې دی قتل کړلو او ډیر زیات په ظلم سره دی قتل کړلی شول او په دې نه بعد یې دی په یو نامعلوم ځای باندې ښخ کړل. نو چې کله د هغې شپونکي نه دا پته وکړلی شوه چې دا د چه ګویرا خبر د بولیویا فوز ته ورکړلو نو تا ته پرې څومره انعام میلاو شولو او تا د چه ګویرا خبر د بولیویا فوز ته ولې ورکړلو، نو چې کم جواب هغې شپونکي ورکړلو یقینا چې تاسو به هم حیران شو. هغې شپونکي ورته وویل چې ما ته په دغې باندې هیڅ هم انعام نشو میلاو او ما د ده خبر ځکه ورکړلو چې د چه ګویرا او د هغې د ملګرو د فایرینګ په وجه سره به زما کم مال و دغه به ویاریدلی او هغې به خوراک نه کولو، نو ځکه ما د بولیویا فوز ته د ده خبر ورکړلو. نو ځکه وایي چې د بې کوم همدرد جوړېدل هم خودکشي ده. امید لرم چې دا ویډیو به هم د ستاسو خوښه شوې وي. د نورو داسې معلوماتي ویډیو دپاره دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.